شي چې راغان د چا غمګین صاحب د نظم دپاره ګران کسر یاسر الهام صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او په غمګین صاحب باندې خپل لیکلی شوی نظم هغوی ته ډالۍ شروع کوم د هغې کردګار په نامه د بادشاه او ګدا دواړو پالونکی دی د ټول ناول په بیان قلم پښتو ادبي ټولنې د منتخب کابینې ډېره زیاته مننه کوم چې کوم کار په 40 کال کې نو شوی هغه دوه میاشتو کې عملي کړو مالا په هغه چا باندې نظم لیکلو مقرره کړی شو د کوم چا سره چې زما روحاني تعلق دی او زه په ادبي حوالې سره ځان بختور ګڼم چې زه هم د دغې مشر د کور سړی یم او موږ په یو کور کې ژوند کوو د نظم بندي شاکر صاحب چې لکه سپوږمۍ هسې ښکاره ستا د قامت رنګونه لکه سپوږمۍ هسې ښکاره ستا د قامت رنګونه څومره خواره څومره دي ښه ستا د قامت رنګونه راټول که په چمن کې سره ګلونه کړم نو خام دي رڼا که په تیارو کې مشالونه کړم نو خام دي هسې زیر ستا په مخ کې خاپېري د کوی قاف دي لوګې که درته ټول ښکلي مخونه کړم نو خام دي راټول که په چمن کې سره ګلونه کړم نو خام دي رڼا که په تیارو کې مشالونه کړم نو خام دي هسې زیر ستا په مخ کې خاپېري د کوی قاف دي لوګې که درته ټول ښکلي مخونه کړم نو خام دي لکه سپوږمۍ هسې ښکاره ستا د قامت رنګونه څومره خواره څومره دي ښه ستا د قامت رنګونه د احساساتو سباوون ته دي پسخېږي خلک د احساساتو سباوون ته دي پسخېږي خلک اندرون ته ملایک بیرون ته دي پسخېږي خلک د نفرتونو او حسد د الزام مبرای د ایماني جذبې تړون ته دي پسخېږي خلک لکه شبنم چې وي پراته ستا د قامت رنګونه څومره خواره څومره دي ښه ستا د قامت لکه سمري د پیغلې په اوربل کړي خواري ده لکه سمري د پیغلې په اوربل کړي خواري ده د خپل ځان زیاته دي په بل کړي خواري ده لکه سمري د پیغلې په اوربل کړي خواري ده د خپل ځان زیاته دي په بل کړي خواري ده حساس یو احساس د ادمیت تر سره مل دی حساس یو احساس د ادمیت تر سره مل دی ژوند کړي او د ژوندون سره دي تل کړي خواري ده داسې په هر لوري شینده ستا د